السلام علیکم ملګرو خراغلاس درته ما زمونږ یوټیوب چینل رحمان الله افیشل ته په فیسبوک کې هم مونږ کتلی شئ. په دې ویډیو کې ګورو ملګرو چې څنګه کولی شو مونږ او تاسو خپل ټیلیګرام ویلټ جوړ کړو. تاسو معلومه وي ملګرو لکه څنګه چې په ټیلیګرام کې مونږ خپل ویلټ نشو جوړولی، ځکه چې افغانستان کې مونږ نشو کولی چې په ټیلیګرام کې مونږ خپل ویلټ جوړ کړو. لکه څنګه چې ټون کیپر دا ټون هوپ دا همدغه ډول سره په ټیلیګرام کې ویلټ دا د ټیلیګرام خپل ویلټ ته ټون ویلټ ته صحیح ده ملګرو. لکه څنګه چې اوس موږ دغه بوټونو سره مثال کوم ځکه موږ مایننګ کوو، موږ ته وایي چې تاسو خپل ټون ویلټ کنیکټ کړئ، نو موږ سره ټون کیپر ویلټ کنیکټ کوو، په اسانۍ سره هغه هم جوړیږي او ښه صحیح کار کوي. خو هغې سره زیات ملګري وایي چې موږ غواړو چې خپل ځان دپاره د مثال پر ټیلیګرام کې د ټیلیګرام خپل ویلټ جوړ کړو. خو چې کله په ټیلیګرام کې ویلټ جوړو هلته موږ ته لیکي چې تاسو په هیواد کې تاسو نشئ کولی چې ټیلیګرام ویلټ جوړ کړئ. نو په دې ویډیو کې د همدغه پروسس ښایم چې په افغانستان کې موږ په کومې لارې سره کولی شو چې ځان دپاره د ټیلیګرام کې ویلټ جوړ کړو، ځکه چې په افغانستان کې نه جوړېږي. خو بیا هم زه تاسو ته طریقه ښایم، که چېرته مو طریقه خوښه شوه ویلټ مو جوړ کړو، هغې نه وروسته ضرور چینل درته سبسکرایب کوئ، که مو نه وي سبسکرایب کړی ویډیو هم درسره لایک کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ، تر څو هغوی هم د خپل ځان دپاره په ټیلیګرام کې ویلټ جوړ کړي. ځکه ټیلیګرام ویلټ هم ډېر مهم ده، هغې سره ټون کیپر ویلټ، ټون هوپ ډېر ټون ویلټونه دي. خو د ټیلیګرام چې کوم خپل ویلټ ته مشکل په دې ځای کې ده چې په افغانستان کې جوړېږي نه، نو په دې خاطر تاسو په نوې ویډیو کې د همدې پروسس او طریقه ښایم. نو راځئ ورځو موبایل سکرین ته نه غواړم ویډیو مې ډېره اوږده شي، تاسو ته طریقه وښایم چې په دې ډول سره تاسو کولی شئ په ټیلیګرام کې خپل ویلټ جوړ کړئ. نو دا د ملګرو کله چې تاسو په ټیلیګرام کې ویلټ جوړوئ تاسو به هم دغسې ستونزې سره مخ کیږئ. unsupported region wallet is unavailable in your country. If you have a VPN active please disable it to continue. یعنی مثال موږ که چېرته په ټیلیګرام کې ویلټ جوړول غواړو نو unsupported region موږ ته راځي، یعنی مثال په افغانستان کې نه جوړیږي. نو څنګه کولی شو چې موږ افغانستان کې ځان دپاره جوړ کړو؟ نو د دې مکمل پروسس درته ښایم. ګورئ ملګرو زه دې نه بېرته بیک راځم، دلته ګورئ دغه اپشن دا زه لرې کوم، ټیلیګرام هم زه دې ځینه لرې کوم. صحیح شو، مکمل سر نه پروسس درته ښایم. ټول نه مخکې خو به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته، صحیح ده ملګرو. پلی سټور ته به لاړ شئ او دې دپاره یو وی پی ان پکار ده چې زه تاسو ته هغه وی پی ان ښایم. را به شئ سرچ ته، پلی سټور ته چې راغلئ سرچ ته به راشئ، په سرچ کې به ورته ولیکئ تاسو SECURE VPN دا ګورئ سیکیور وی پی ان دا به سرچ کوئ. کله مو چې سیکیور وی پی ان سرچ کو نو دلته تاسو وګورئ ما سره انسټال ده. په سیکیور وی پی ان کې څو قسمه دي ملګرو، خو اپډیټ بیا ما ته راغلی، دلته به تاسو انسټال کوئ. زه خو بس اپډیټ باندې اوکې کوم. کله چې تاسو دې ځای نه دغه سیکیور وی پی ان انسټال یې کوئ او خپل موبایل کې، نو دا ما سره اپډیټ شروع شو. کله چې دا اپډیټ شي نو دا د ملګرو ما سره سیکیور وی پی ان ما اپډیټ کړو، ما سره انسټالینګ شروع ده، انسټال شو اوپن باندې اوکې کوم. یعنی د ټیلیګرام د ویلټ جوړولو نه مخکې به سیکیور وی پی ان ډاونلوډ کړئ پلی سټور نه. کله مو چې پلی سټور نه ډاونلوډ کړو دا به اوپن کوئ، کله چې اوپن کوئ دا به څنګه کوئ کنیکټ به یې کوئ ملګرو، صحیح ده. دلته تاسو کوم کنټري سره هم کنیکټ کولی شئ، یونایټډ کینګډم یا فرانس یا داسې یونایټډ سټیټس، صحیح ده. خو خپله چې اټومیټیکلي دا کنیکټ کېږي، دلته یو څه ایډز راځي دا به پې سکیپ کوو. چې کله دا ایډز ختم شي کنیکټ کېدو نه مخکې یو ایډز شو کېږي دلته، دا به زه کټ کړم. نو دلته چې کله ستاسو دا وی پی ان په دې ډول سره دلته وګورئ کنیکټډ ولیکل، دا وګورئ اوس کنیکټ شولو. کله چې دا کنیکټډ شو نو دا به داسې نه کوئ ملګرو، دا به داسې نه داسې کټ کوئ نه، همداسې به په بیکګراونډ کې پرېږدئ ځکه چې کټ نه شي. زه به دا پلی سټور ته لرې کړم او دا ګورئ سیکیور وی پی ان مې همداسې پرېښودلو رننګ کې ده. اوس به راشئ ټیلیګرام ته، ټیلیګرام ایپ به هم تاسو اپډیټ کړئ. کله چې ټیلیګرام ته راغلئ ملګرو، په ټیلیګرام کې په هوم صفحه کې ملګرو تاسو پاس سر کې دلته وګورئ تاسو ته یو سرچ اپشن درکول کېږي کونج کې، صحیح ده. په دې ګوټ کې وګورئ دلته دې کونج کې سرچ اپشن ده، پرې سرچ به وکړئ، تاسو ورته ولیکئ WALLET ویلټ به تاسو ولیکئ. کله مو چې ویلټ ولیکلو نو تاسو سره ګورئ ملګرو دغه د ټیلیګرام خپل ویلټ ته ټیلیګرام دغه ویریفای بیج چې ورته لګېدلی ده دا ګورئ دا د ټیلیګرام ویلټ ته. نو په صرف ویلټ به ولیکئ دا به اوپن کوئ. چې کله دا اوپن کړم ملګرو تاسو ګورئ په دې ډول سره صفحه به تاسو ته خلاص شي. دا به زه کلیر کړم ځکه مخکې ما خلاص کړی و. نو کله چې تاسو ویلټ خلاص کړئ ګوره انسټنټ اینډ فری ټرانسفر انساید ټیلیګرام دا د ټیلیګرام ویلټ ته. نو دا څنګه جوړیږي ملګرو، په دې ډول سره صفحه به خلاص شي. وی پی ان چې کله کنیکټ کړئ لاندې ګورئ سټارټ باندې به اوکې وکړئ. کله مو چې سټارټ باندې ورته اوکې وکړو دلته ګورئ تاسو ته اپشن درکوي ویلټ اینډ ټیلیګرام میډ فار کریپټو. اوس ورته ګورئ ملګرو بل اپشن راکول کېږي موږ ته څه شی دلته وګورئ اوپن ویلټ لاندې اوپن ویلټ باندې به بیا اوکې وکړئ. ګورئ ورته ملګرو دلته اوس تاسو ویلټ څنګه کېږي، دلته موږ نه فریزونه نه غواړي، نه موږ ته د ریکوري فریز راکوي ځکه زموږ د ریکوري فریز
یوز هم دغه ټلګرام اکاونټ د ملګرو ها په ځکه چې موږ ټلګرام اکاونټ خلاصو نو موږ ته هم دغه ویلټ خلاصيږي دا ملګرو ویلټ ان ټلګرام میډ فار کریپټو نو دلته ګوري لاندې لیټس گو باندې به وکي اوس ګوري ملګرو موږ ته هغه اپشن را نغی چې تاسو په ریجن کې نه جوړیږي ګوري لیټس گو باندې وکي چې څنګه مې لیټس گو باندې وکي کته شي په بشپړه توګه پس شروع ولی چې موږ ته سیکور وی پی ان ډاونلوډ کړو بغیر د وی پی ان نه موږ نشو کولای چې دلته ویلټ جوړ کو اوس دغه موږ ټون ویلټ شلو لکه څنګه چې ټون کیپر ویلټ ته په مغه ډول سره دلته سند ګوري یور ویلټ از امپټي دا وایي تاسو ویلټ امپټي دا بینک کارت پی ټو پی مارکیټ ایکسټرنل ویلټ پدې کې نور ویریفیکیشن اپشن مشتري بیٹا اپشن هم پکې شته خو اوس مهال تاسو په دې ډول سره چې څنګه تاسو ویلټ ګوري جوړ شلو دلته ګوري پاسکوډ اند فینګر پرینټ تاسو سیټ اپ ورته ورکولای شئ پروټیکټ یور ویلټ وذ یور پاسکوډ یعنی خپل موبایل لاک ورته ورکوي چې تاسو ویلټ تاسو نه بغیر څوک خلاص نه کی صحیح ده طریقو ملګرو تاسو کترو چې ما څنګه په ټلګرام کې ویلټ جوړ کړلو په وی پی ان سره په واسطه دی وی پی ان موږ جوړ کړلو ټلګرام ویلټ خو بیا هم ملګرو تاسو ته سجست کوم په دې ټلګرام ویلټ کې بیا هم ډیر مشکلات راتللی شي په آینده کې نو دینه خبر ده پروټیکټ یور ټرانزیکشن وذ پاسکوډ تاسو پاسکوډ ورته ورکولای شئ دیږي نو ملګرو ما ته چې خبره ده چې د ټلګرام ویلټ نه تاسو جوړ کړئ ټون کیپر ویلټ اب ډیره خوي درته ولی چې د ټلګرام ویلټ او ټون کیپر ویلټ مشکل نه لري چې هر یو وی خو د ټون کیپر ویلټ د دې څخه ډیر خده ټون کیپر ویلټ په طریقه باندې نه پويږي ډیر سیمپل او ساده جوړیږي لکه څنګه چې ټرست ویلټ او دا ویلټونه جوړیږي په هغه ډول سره دا هم جوړیږي خیر په دې کې هم زه تاسو ته ویډیو جوړ کوم چې چاته طریقه نه ویزه په کمنټ کې موږ ته ویل شي چې تاسو ته طریقه وخم چې ټون کیپر ویلټ څنګه جوړیږي د هر یو ټلګرام مایننګ چې موږ کو ټلګرام پروژې چې د ټول سره ټون کیپر ویلټ هم وصلولای شي او ټلګرام هم وصلولای شي خو د ټلګرام نه ټون کیپر ویلټ خدای ملګرو تاسو ته صحیح ده خپل ټون کیپر ویلټ استعمالوم ټلګرام نه یوز کوم هغه کې بیا مشکلات راتللی شي زمونږ په وی پی ان په تو ذریعہ باندې یعنی مونږ ټلګرام د وی پی ان په ذریعہ جوړ کړی دا کې د شي مونږ ویریفیکیشن غواړي آینده کې بیا مونږ ویریفیکیشن نشو کولای په دې خاطر په ټون کیپر کې نو ویریفیکیشن غواړي هیڅ هم نه غواړي نو ټون کیپر ویلټ جوړ کړئ که ویډیو تاسو غواړئ چې تاسو نه پوهیږئ ټون کیپر ویلټ څنګه جوړیږي هغه په اړه وزر ته ویډیو جوړه کوم هغه ویډیو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم کتلی شئ د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینک هم کتلی شئ او په اینډ سکرین کې بیا کتلی شئ نو دغه مکمل معلومات مر سره شیر مکړه زیات ملګرو ویل چې موږ نشو کولای چې ځان لپاره په ټلګرام کې ویلټ جوړ کو طریقه مې ته خو درنه په دې چې ویډیو مخه شوی در سره لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو پورې خو وخت ولرئ